سرتور سره موږ خبردار چې شی بسر کې لکه عبد الله ابن عمر شه دی نافع ویلو کسړي چرته منځو کې د مرینه نه سما چې تاسو سرتور سره منځو کې لکه بای شیخان سره د مرینه ونی چې جنگ جوړ شي خو افضل بهتره طریقه دا چې شی بسر کې کسړي په شنه وغیرہ کې جامع بدلې نو بسم الله ویل علماء دا خبره ذکر کړې دا چې بکار دا بسم الله ویلې شي غاد بیت الخلا دي شي نه مخ کې په کچر ته پای کې صفایي وي د ابو داود بای شرحینو دا خبره ذکر کړې دا ال تتلش الفاظ ویل نو ان شاء الله سمانعت بنو کله کې دی ویلم څه خبره بني د کابل جلال آباد بدلاره کې مسافرانه مشکل کې نه کیږي نو علماء دا خبره ذکر کړې چې بده کې څومره کیلومتر سړی مخ کې لاړ شي به دا مسافر شمار لیکيږي چا نه 70 کیلومتر ذکر کړی چا 40 چا 50 او څوک اعتبار عرف ورکړي لکه محلا کې ابن حزم د الله مستق ذکر کړي او څلور ذکر ته چیرته یو ځای کې د پات کېدو اراده لري نه به د سفر مسله دغه مخ کې راځي مسافر او کچیر د دومره دغه نور صفات کې به د اقامت مونږ کوي نو مخکې موږ څلور ځای صفات کې دوه مسله کته دوه هفته درې ته کابل کې پات کېږي او به خامخ اقامت خبره ده وګڅوک د امام سره په رکوع کې ځان شریک نو رکعاتو شو کنه بالکل د مشاخره مسله د امام بخاری امام ترمذی دا ذکر کړي مدرک د رکوع هغه مدرک د رکعات قرض مرز شی ذکر کړي دا نو بس معلومه دعاګانې د هغه وې د شپې قیام الليل کو امیدوار ان شاء الله رب عزت به ان شاء الله دا ختمه کی بعضی خلک چې تور جامع هغه خوښ د پاره دا خبره غلطه ده استعمالول جواز لري لیکن دومره خبره ده چې امام قرطبي د عبد الله ابن عمر نه دا خبره ذکر کړې ده کسړې د زیړ پټګي زیړ جامه وغیرہ د استعمالي نو د طبعا خوشحالي راځي او کوڅوک د تور بوټ وغیرہ د استعمالي نو دا تجربه را اېده د ځله خفغان راشي خو لیکن کچا استعمال له هیڅ مانعات پکې نشته تور پټګیم جایز ده جامیم جایز ده بل مسلم جایز ده کم خلک دا ویل شيګانو عادت ده غلطه خبره ده د کی شی څه حق دی دا موږ الله رسول ویلي دي څنګه مانعات پکې شته نه سوال سره جامینه جایز خبره پکې نشته بنارجبا مدرسه کې ماسپکین نه بعد فنون نارینه د پارنیش او زنانه د 2 بجو شروع کیږي تر مازیګر منځ پوري او زموږ د فنون دوره چې دا غنن شروع شو ان شاء الله د شعبان په اول باندې بر خیر هغه به اخلاصي هغه د سار نه 2 بجو پوري د سلام د الفاظ مبارک او پوښتنه مدرسې د خانه د سلام صحیح الفاظ او غلط الفاظ دا دوړ دغه شوی ان شاء الله کله باغ بروشر به امر د مرګور باندې الله د رضا لپاره هغه تقسیم و هغه شرونه دغه احادیث مشکات کې دا روایت راځي مشوي دی او دا مسون دعاګانې واسکړ دي چې وګوره نبی صلی الله علیه وسلم هغه ټول ذکر کړی چې کوم شنه هغه پنځینی ولې دا ذکر کړی دي خاص کر شیخ عبد السلام سے خپل تفسیر احسن الکلام کې د سوره فلق د آیات په تشریح کې من شر ما خلق د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیث کې څومره شریک شونه دي هغه ټول ذکر کړی دي ال ترجمه کا په صحیح احادیث باندې کوم ثابت شوی دی غزان لولې تقریبا ډیر اندازه غره جمع کړی ده یو سره د شپې قیام الليل پاتېږي او خپل کور اهل علم پاتې مخکې موږ ویل کنه چې سنت طریقه بګی چې هغه سره راوچت لیکن قبل فرض او تقدیر تشر مکلف به دې معنی شغله راوچتېږي علماء دا خبر ذکر کړي چې شپږ ځینې رب العالمین دې بندل خان دي کوم چې هغه د شان مناسب یو دا چې سړی هغه سورلې کې کینی عبد الله ابن مسعود چې تبسم وکي دویم اول سبله سړی منډه راوي دریم دوه ملګری په مورچه کې یو شهید چې د ابو تر څو پر شهید نشم پرې ده معنی یو رسکه ګم نه او څلورم نارینه په زنانه باندې وب شمنم کې د تهجد د اوچتوال لپاره هغه په غوسه وي ته بالعکس د غیر خوانه ان شاء الله سو منعت به دي کې نه یو دا جایز ده د تهجد په سنن کې موږ دا خبره کړې و الله رب العزت موږ تاسو د قران استاد بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه جمال الوجود بذكر الاله وتصفو الحياه بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة